د نن ورځې خبري ټولګه. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. بلوچ بیلتونپالو پاکستاني چورلکه رانسکوره کړې. بلوچ بیلتونپالو د پاکستاني کمانډویانو هغه الوتکه رانسکوره کړې چې کلات سیمې ته د دوی پر وړاندې د عملیاتو لپاره یې کمانډویي سرتیري وړي وو. د یادې ډلې ویان میران بلوچ وایي د پاکستان کمانډویي ځواکونو د کلات سیمې په ناګاهي غره کې د دوی کمپ ته د عملیاتو لپاره راغلي وو چې د دوی تر برید لاندې راغلل او ګڼ شمېر سرتیري ووژل شول. میران بلوچ پاکستاني چورلکې د جنگ له ساحې زخمی پاکستاني عسکر انتقالول چې د دوی د ملګرو له لوري په راکټ وویشتل شوه. د بلوچ بیلتونپالې ډلې ویان زیاتوي پاکستان حکومت ترې تر دې وړاندې هم ویلي تر څو چې د بلوچستان ازادۍ په رسمیت ونه پیژني نو تر هغې به یې پر پوځ همدغه ډول بریدونه دوام لري. دوی زیاتوي چې بلوچانو د خپلې ازادۍ لپاره قربانۍ ورکړي او دا قربانۍ باید بې ځایه ولاړه نشي. خټک وزیرستان په افغانستان کې د روانې جګړې قرباني دی. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او مخکښ پښتون سیاستوال افراسیاب خټک وایي د وزیرستان خلک په افغانستان کې د روانې جګړې خلاف دي نو ځکه پاکستاني حکومت ورباندې بندیزونه لګولي دي. نوموړي ویلي چې د وزیرستان خلک خپل ژوند عزت او اختیار غواړي او د همدې لپاره یې مبارزه روانه کړې. د کرښې دې غاړې پښتانه هم د خپل وجود غړي ګڼي او افغانستان کې د روان جنگ او د پاکستان د دوه مخي سیاست په مخالفت کې قرباني شوي دي. خټک وایي د پاکستان حکومت نه غواړي چې د دوی پر وړاندې دې څوک غږ راپورته کړي نو ځکه یې علي وزیر له اوږدې مودې راهیسې بندي کړی دی. افراسیاب خټک پر خپل ټویټر لیکلي که پاکستان په وزیرستان کې څومره بندیزونه ولګوي او یا هم د وزیرستان پر خلکو فشارونه راوړي دوی له خپلې مبارزې نه اوړي او د پاکستان د ظلم په خپله مبارزه جاري ساتي. وروسته له هغې چې په جنوبي وزیرستان کې یو شمېر پاکستاني پوځیان ووژل شول د پاکستان حکومت د واړه بازار وتړه چې دې چارې د هغه ځای د خلکو د ژوند ستونزې لا زیاتې کړې دي. په حصارک او شیرزادو کې 140 طالبان وژل شوي. د ننګرهار ولایت له مقام څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د یاد ولایت په شیرزادو او حصارک ولسوالیو کې د تیرو 14 ورځو په موده کې د هوایي او ځمکني بریدونو په پایله کې 140 طالبان وژل شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې 44 طالبان ټپیان شوي هم دي او له 100 کړیو څخه زیات ماینونه کشف او له منځه وړل شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د شیرزادو ګندمک قاضیانو کلي پکنځي سواتیانو د توتي سیمې د ترهګرو له شتونو پاکې شوي دي. احمد ولی مسعود پاکستان ته سفر کوي. د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود پاکستان ته سفر کوي. د نوموړي د سفر کره نیټه نه ده معلومه خو د پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یاد سفر پر مهال به یې د ولسي ځینو غړو هم ملتیا کوي. مسعود لیکلي چې نوموړي به یاد سفر پر مهال د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او بهرني چارو وزیر په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره کتنې ولري. بایډن په د افغانستان په اړه یوازینۍ خپله پریکړه ته لومړیتوب ورکړي. تازه ځینو بهرنیو رسنیو د افغانستان په اړه ولسمشر جو بایډن پریکړې ته اشاره کړې. په همدې موخه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې ویلي چې جو بایډن ښایي د افغانستان په تړاو ډیر د چا مشورو ته اړتیا ونه لري. نوموړي د افغانستان له موضوعاتو او سیاست سره آشنا دې برخې کې پریکړه ورته سختې نه وي. نړیوال بانک افغانستان ته 9.5 میلیونه ډالر مرسته تایید کړه. نړیوال بانک له افغانستان سره د څه کم 100 میلیونو ډالرو مرسته تایید کړې ده. د راپورونو له مخې نړیوال بانک په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې تازه له افغانستان سره د 9.5 میلیونو ډالرو مرسته تایید کړې ده. نړیوال بانک وایي چې دا پیسې به تر ډیره له هغو کسانو سره مرسته لپاره لګول کیږي چې کرونا وایرس او وروستیو وچکالیو زیانمن کړي دي. نړیوال بانک تر دې وړاندې هم په یادو بشري برخو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. نړیوال بانک په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې لا ډیرو بشري مرستو ته تیار دي او هڅه کوي په دې سختو شرایطو کې خپلې همکارۍ ته ادامه ورکړي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوي خبري ټولګه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو شو چینل سره اوسئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. ښې چارې.